بغلان کې خبر اعلان وایي چې د حکومت ژمنې دی ولایت کې تر شعار محدود دي. د بغلان د اطلاعات او کلتور رئیس احمد ذکریا نصیری وایي چې په دې ولایت کې رسنۍ له مدیریتي تشې سره مخ دي او له امله یو شمېر رسنۍ سقوط شوي او یو شمېر نورې د سقوط له ګواښ سره مخ دي. در بغلان وضعیت رسانه‌ها برای ما متاسفانه نگران کننده هست. از چه جهت؟ نه از این جهت که خود نخواسته مورد تهدید هستند یا تهدید شدن یا دروازه‌هایشان بسته شدن، نه. از این جهت که متاسفانه ما مدیریت رسانه‌ای را درست نتوانستیم. د بغلان د والی ویان نظیر نجم د نورو ژمنو ترڅنګ وایي چې بغلان کې خبر اعلانو ته په ټولو امکاناتو سمبال پریس کلب جوړ کړی سو خبر اعلان پکې راپورونه جوړ کړي او خپل رسنیو ته ولېږي. ما یک دفتر مشخص البته با خبرنگارا ساختیم که تا بتانند در حد و توان خبرنگارا با هم همکار باشند، اما همگی کنند. در اتاق البته اینترنت بر کامپیوتر و همچنان پرینتر وجود دارد تا یا از اسباب استفاده کنند. خو بغلان کې د خبر اعلانو د ملاتړ بنسټونو استازي وایي نه په دې ولایت کې چا ورته پریس کلب جوړ کړی، نه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ته چا اجرایي بڼه ورکړې او نه هم یو شمېر مسؤلین ورسره مرکې کوي. نورګل اندړوال بغلان کې د ژورنالیستانو د همغږۍ د مرکز مشر او حلیمه وردګ بغلان کې د ښځینه ژورنالیستانو د انجمن مشره د معلوماتو په ورکړه کې د یو شمېر دولتي مامورینو له لوري توپیري چلند او خپل د خبر اعلانو ترمنځ نه همغږي د بغلان د خبر اعلانو سترې ستونزې بولي. یمو مشکل شی ده مخکې نجم صاحب ډېره ښه یادونه ورسېد. دلته د خبر اعلان لپاره پریس کلب جوړ کړی، دلته امکانات ورکوي، دلته پرنټر د انټرنیټ د برق د خدا موږ نه درېدلي چېرته دي. نجم صاحب موجود ده که چاته ورکړي دي مهرباني دې وکړي دغه پرنټر چېرته ده، برق چېرته ده، دغه انټرنیټ چېرته ده چې په سیمو کې کار کوي. د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي، رسمي قراردادونه نه لري، اطلاعات ته د لاسرسي قانون ته هېڅ ډول اجرایي بڼه نه ده ورکول شوې. اکثره رئیسان یو شمېر یې زه به یې نوم نه اخلم که بیا هم څوک د ولایت ویان موجود ده که چېرې یادونه کوي زه یې وایم یو شمېر رئیسان شته دي وایي زه فلانۍ رسنۍ په رسمیت نه پېژنم. همچنان د نورو ولایاتو او په ځانګړې توګه د مرکز سره د خبرګارانو همغږي چې زموږ د خبرنګارانو همغږي لږ څه ضعیفه راته ښکاري. د بغلان خبر اعلان په دې ولایت کې شکایت کوي چې کاري او ځاني خوندیتوب نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت د افغان خبر اعلانو او رسنیزو کارکونکو لپاره تقاعدي امتیازات او رهایشي کورونه د راتلونکي لپاره په پام کې ونیسي.